چې موږ پر هر قدم باندې د الله ناشکري کوو، خصوصا زموږ ښځې، زموږ د کورو ښځې، هغه په هر قدم باندې د الله نافرمانی کوي، پر هر قدم باندې د الله ناشکري کوي. دا قسم قسم د ښځو د دا رقم جامې یوه جوړه په 40,000 روپۍ باندې، د نارینه‌وو د شاګرانه جوړه زموږ په اوس بازارو کې 15,000 شپږ روپۍ جوړه، د ښځو یوه جوړه په 40,000 په 50,000 روپۍ باندې جوړوي. لیکن د هغه باوجود د الله جل جلاله شکر نه په خوله کې، ناشکري کوي، بار بار یې کوي، د خاوند ناشکري کوي، د پلارو د ورونو ناشکري کوي، د کور ناشکري کوي، د رزقو د نعمتو ناشکري کوي. د هغه باوجود لمونځونه قضا کوي، بېدیني کوي، بې ستري کوي، بې حجابي کوي. یقینا پر دغو انسانانو باندې قسم په الله باندې چې زما په خپل فکر باندې په دا ناقص علم باندې، په دا کم علم باندې زه د الله د قهر او د غضب څخه دونه بیریږم چې زوم د دغو نعمتو په ناشکري باندې به الله جل جلاله موږ ونیسي. ښه مثال د فلسطین د مسلمانانو دی. تاسې وګورئ د څښلو اوبه نه لري، د خوړلو ډوډۍ وچه ډوډۍ نه لري. نور دا رقم په افریقا د افریقې مسلمانان تاسې وګورئ، په افریقا کې نور خلک عام خلک وګورئ. موږ باید چې د دغو نعمتو شکر ادا کړو. حکومتونه شته، خرڅونه شته، کورونه شته، کپړې شته، د خوړلو نعمتونه، قسم قسم نعمتونه. الله جل جلاله دې موږ ته د دې نعمتو شکر نصیب، الله دې موږ د نعمتو د ناشکرۍ څخه وساتي.